د کابل ننګرهار لویه لاره لویې لارې او سړکونه د بشري ټولنو او هیوادونو ترمنځ د پیوستونو او اړیکو هغه وسیله ده چې نه یوازې د سوداګرۍ لپاره موثریت څرګند دی بلکې د لرغونو زمانو راهیسې د تمدنونو کلتورونو بیلابیلو تهذیبونو د پیژندلو او وړلو راوړلو په چارو کې ټاکونکی او ګټور رول هم لوبولی دی په لرغونې نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړېدل او د هغو اړیکو پایښت په زیاته پیمانه د سوداګرۍ او تجارتي لارو پرانستلو او ودې ورکولو چارو تر اغیز لاندې پاتې شوي دي په ځانګړي ډول هغه وخت چې د سوداګرۍ لپاره بحري لارې نه کارول کېدې